مفتی منیر شاکر صاحب خو دا اوس کې چا شهید کوي زبردست عالم و بې باک عالم و د نیم جهان سره راخستې وه پر یوازې سر یې راخستې وه پښتانه وایي وایي میړه مړ که مړاندې مه پټوه صحیح ده هغه بله خبره ده ځان ته خبره ده زموږ په تر سلو مسلو زیاتو کې اختلاف ورسره درلودی هغه څه بده خبره نه ده پریشانۍ خبره نه ده اختلاف پر خپل ځای دی خو د احترام په چوکاټ کې و نه شکنځا وې نه رد و نه بد و نه بددعاوې وې نه جنګ و نه دمکیان یو شی نه و د خپله لار په مخ اخیستې و ولاړې و الله ته ورسېدی موږ خپله لار په مخ اخیستې ده و الله ته به رسېږو هغه الله ته منظور دی سړی خې د لاړ ډي ته که ګورې یاد سات ډي ته ورته تاسو وایئ منیر شاکر باندې د کراچۍ د مولیانو د طرف نه نوریټون نه فتوا پرې راغله چې صاحب د اسلام نه خارج دی ګورې اوس دې ګرځي را ګرځي د اسلام نه یې خارج دی ښه هغوی ورکړې ده مونږ نه ده ورکړې مونږ لیکه دسخط ته راوړه دسخط په پیوتو کړو چې الجواب صحیح هونه جواب دې بالکل صحیح دی لارې خوشحاله که مونږ به تا ته څه وې چې څه به م دته و راډته و خو زه بس پخپله چې تاسو د اسلام نه وي ومنګ یې ووهلو که نه په ما باندې بم را پرېوځي هلو جو که مفتي صاحب باندې بم راغی یا موږ یې څه کوه خو پنجپیریان دي دا نور ورته ګوري بیا چې په تا باندې راوغورځوي هلو لکه په پلاني بم را پرېوته یا موږ یې څه کوو دا جمعیتیان دي بیا په بل به هلو لکه پلاني ځای کې کور وران که پرېږده مړه موږ یې څه کوو دا نیشنلیان دي په دې تېر وخت کې په نیشنل پارټۍ سره څه وشول څومره خلک یې مړه شول یستضعف طائفة منهم الله فرمایي د پارټۍ جوړولو نه مقصد دا و چې خلک کمزوری کړي چې دا خلک په یو غږ نشي راپاڅېدی نن پښتون باندې بله ورځ شلینګ ولې وشه ارمان دی چې زما خبرې خلقو اورېدی او چمچې کمې وې او خلک زیات وې بله ورځ په ما شلینګ ولې